افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخمته څیرمه د خیبر د دروازې کین اړخ ته پرته د جمرود کلا د یوې شانداري سمندري بیړۍ په څیر بریښي. د پیښور د بالاحصار کلا په طرز جوړه شوې د دفاعي کلا د سیکانو یو نامتو جنرال هری سنگ نلوا په 1814 میلادي کال کې جوړه کړې وه. د جمرود کلا د سیکانو د پوځ لپاره له ډیرو اړخونو مهمه وه، ځکه له همدې ځایه نه یوازې له افغانستان راتلونکو حمله کوونکو مخه نیول کېدلی شوه، بلکې له دې ځایه پر افغانستان حمله هم په اسانۍ کېدلی شوه. ویل کېږي چې هری سنگ نلوا دا کلا په یوازې 450 ورځو کې د 6,000 پوځیانو په مرسته جوړه کړې وه. د کلا د منځ ودانۍ د خټو او ډبرینو جوړو حفاظتي دیوالونو په منځ کې پرته ده، چې پلنوالی یې څه ناڅه 3 متره او لوړوالی یې شاوخوا 9 متره دی. د څیرمه پرتو سیمو د څار په موخه په کلا کې تقریبا 3.5 متره دنګ برجونه جوړ شوي وو. په دې کلا کې داسې لارې جوړې شوي چې په وسیله یې تګ راتګ آسان و. له هری سنگ سره د تړاو له کبله د جمرود کلا د سکانو لپاره ډیر اهمیت لري. جمرود فورट जो है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है. د جمرود کلا د سکانو د ډیر سټایل شوي مشر هری سنگ نلوا له وجې ډیر ځانګړی اهمیت لري. هری سنگ نلوا چې د اوسنی پاکستان د ګجرات سیمې سره یې تړاو درلود، په اړه یې مشهور ول چې یو زمری یې پرته له کومې وسلې په خپل لاس وژلی و. زه به تاسو ته په ساده توګه یوه پرتلنه وړاندې کړم، لکه څرنګه چې د مسلمانانو لپاره خالد بن ولید یو اتل دی، د اسلامي تاریخ یو اتل او یو سپهسالار دی. همدا ډول که د سکانو مذهب ته کتنه وکړئ نو تر رنجیت سنگ وروسته پکې هری سنگ نلوا ډیر اهمیت لري. सिंह के बाद हरी सिंह नलवा जो है वो बहुत अहमियत रखता है. پیښور په 1840 میلادي کال کې د سکانو په سلطنت کې شامل او هری سنگ نلوا یې لومړی گورنر مقرر شو. جنرال هری سنگ د اباسین پر غاړه پرتو سیمو او په هزاره سیمو کې ډیر شهرت درلود. نوموړي د شب قدر او جمرود کلاګانې د پوځي موخو لپاره جوړې کړې. د جمرود 2 پوړیزه کلا پر لوړه غونډۍ پرته، څو ترې په لویدیځ کې د خیبر دره، په شمال کې د مومندو سیمه او په جنوب کې تر باړې پورې سیمې تر نظر لاندې وي. په کلا کې ډیری کوټې یا خونې جوړې شوې وې چې یوه خونه د درمسال په توګه کارېدله. د اوبو د اړتیا پوره کولو په موخه په کلا کې 400 متره ژورې ساګانې یا کوهي کیندل شوي وو. د دې کلا د دفاعي ارزښت کچه له دې څخه معلومیږي چې کله پرې د افغانستان لوري د برید خبر تر هری سنگ ورسید، نو هغه سره له دې چې سخت ناروغ و، د کلا د دفاع په موخه په بیړه له پیښور څخه جمرود ته ورسید. कहा जाता है कि वो एक दफ़ा बीमार थे यहाँ पे जमरोद फोर्ट में उसकी. ویل کېږي چې هری سنگ یو ځل د ناروغۍ په حالت کې دلته موجود و په جمرود کلا کې. کله چې پښتانه وپوهېدل چې په کلا کې پوځیان لږ دي، ځکه ځینې په لاهور کې د رنجیت سنگ د لمسي واده ته تللي وو او دوی حمله کولی شي، نو د سیمې افریدیو پر کلا برید وکړ او په دې برید کې هری سنگ نلوا ووژل شو، چې همدلته یې وروستي مراسم ترسره شول. भी जमरोद फोर्ट में ही मौजूद है. په جمرود کې د هری سنگ نلوا مړینې د لاهور په دربار کې ډیر خفګان رامنځته کړ. رنجیت سنگ په خپله د روهتاس کلا پر لور مارش وکړ. جمرود ته د سکانو د لښکر په رسیدو سره افغانان شاته تګ ته مجبور شول او د کابل امیر پوځ بیرته ور وغوښت. د انګریزانو په دوره کې دا کلا د زندان په توګه کارېدله. د پاکستان تر جوړېدو وروسته د کلا د ساتنې او انتظام چارې د فرنټیر کور په لاس کې وې، خو اوس څه موده وړاندې دا کلا د لرغونو اثارو ادارې ته وسپارل شوه. जमरोद फोर्ट हमें आर्कियोलॉजी के हवाले कर. د جمرود کلا د لرغونو آثارو ادارې ته سپارل شوې ده. موږ یې د ساتنې چارې پیل کړي دي او تمه لرو چې د 2 کلونو په موده کې به یې وضعیت سم شي او بیا به د سکانو سیاحت او یا د سکانو د میراث په توګه د خلکو پر مخ پرانیزو. دا کلا د سکانو لپاره د تاریخي پلوه ډیره مهمه ده. ډیری سکانو اوس هم موږ سره تماس نیسي او غواړي چې دې کلا ته ورشي، خو هلته اوس د بیا رغونې چارې روانې دي او د خوندي کولو کار یې ډیر دی، نو د دې کارونو تر بشپړېدو وروسته به یې پرانیزو. په لومړي پړاو کې به مو هڅه دا وي چې په امریکا، اروپا او کاناډا کې میشت سکان چې هر کال راځي او له پنجه صاحب او نورو سیمو څخه لیدنه کوي، هغوی دلته راولو. همداراز به د سیمه ییزو سیلانیانو لپاره هم د کلا دروازې پرانیستې وي.
د لرغونو آثارو کارپوهان تمه لري چې د ترمیم او بیرته پرانستل کېدو وروسته د جمرود کلا د لرغونو آثارو د سیاحت او د کلتوري ډیپلوماسۍ پر یوه مهم ځای بدلیدای شي.